زما د خوږ اسلام د انسان د زندګۍ کې بعضی سيزونه د انسان هغه طبيعي او فطري ضرورتونه دي. لکه د انسان فطري او طبيعي ضرورت دا ساده موږ تاسو سالو دا زموږ ضرورت دی. اوبدي زموږ ضرورت دی، خوراک دی زموږ ضرورت دی، ګرځیدل دي زموږ ضرورت دی، خوب کول دي دا زموږ ضرورت دی. طبيعي سيزونه دي دوی وته نیچرل وای دا بقا مقابي. نو د دغه ضرورت او زندګو کې یو سیس چې د انسان ته هغه راځي هغه د خوب دی. خوب د انسان ضرورت دی. خو د خوب یو ورځ دوه ورځې درې ورځې ونه کړه د انسان حالت بدلیږي. قرآن شریف کې الله وی وجعلنا نومکم سباتا، خوب ستاسو لپاره ما د آرام لوی ذریعہ ګرځولې ده. کم سړی خوب کم کوي یا نه کوي بعضې وخت د دماغ کار کوي. نو خوب زمونږ او ستاسو لپاره یو طبیعي ضرورت دی، خامخا به کوو. اوس چې کله انسان وده شي ما ته ګوره نو د دې خوب کې دی بعضې وخت بیا خوبونه ویني. هر انسان دا کوي، هر انسان. یو انسان هم د دې نه مبرا نه دی چې هغه یاره خوب نه ویني. خامخا څه خوب نه خوب هر یو کس ویني. په عربی کې ورته رؤیا وایي، خوبونو ته په عربی کې رؤیا وایي، موږ ورته خوب وایو. لکه خوب مې ولیدم. اوس دا زمونږ د دې زندګۍ کې تړلی څیز دی. نو بیا خلک چې خوب وویني او اکثر به خوب نه ویني نو علما ته تعبیر ووایه دا څنګه چلو، خوب مې داسې ولیدو د دې به څنګه چلي. نو چونکې زمونږ د دې زندګۍ سره ریلیټډ څیز دی، منسلک دی او هر چاته ضرورت دی. نو نن جمعه راته د خوب باره کې بیان کوم چې چا خوب ولیدو، د خوب قسمونه څو دي او خو خوب چې دی ولیدو څه به چل کې، بد خوب چې دی ولیدو څه چل به کې. بیا چې د خوب ولیدو چاته به بیانې، بیا د کم وخت کې خوب ولیدو او رښتونکي خوبونه کم وخت دي. په دې راته نن جمعه داسې لږ شان بیان کومه. او بعضې خلک داسې وي چې ښکلي خوب وویني هغه هم دغې، خو بعضې خلک دا وویني چې درونه خوب وویني، خطرناک خوب وویني، دی ډېر زیات پریشانه وي زه به څه کوم. نو کو خطرناک خوب دی ولیده شریعت موږ ته څه ویلي دي، ښکلي خوب دی ولیده شریعت موږ ته څه ویلي دي او بیا به چاته وې څنګه به وې. د دې باره کې راته نن اجمالا داسې وخت خو چونکې د جمعې کمي تفصیل سره بیان کول هم نشي نو اجمالا راته نن د خوب د تعبیرونو باره کې بیان کوم. زما عزتمند ورونو د اسلام او د شریعت ترو باندې درې قسمه خوبونه دي. ښه درې قسمه یاد ساتئ. یو ته وایي په شریعت چې کوم خبره راته کوم حدیث النفس. دویم نمبر خوب ته وایي رؤیای خبیثه او دریم نمبر خوب ته وایي رؤیای صالحه. اورنګزیب حاجي صاحب دا درې قسمه خوب دي. یو ته وایي حدیث النفس، یو ته وایي رؤیای خبیثه او بل ته وایي رؤیای صالحه. حدیث النفس کم خوب ته وایي؟ هغه دې خوب ته وایي چې زمونږ او ستاسو عام زندگی وي. نو په دې عام زندګۍ کې بعضې سړي لګیایي او یو شي سره اموخته وي، یو شي سره اموخته وي، دی ورسره دروازې لګیا دی هغه کوي. نو چې دی دروازې هغه حالات د ده کم رواني دي اکثر هغه حالات په خوب کې ویني. لکه مثال په طور به راته داسې ووایم یو سړی دی او هغه سبزي خرڅوي لګیا دی ټوله ورځ چغې وایي باټینګل په دې او غوپیان په دې او ټیپر په دې کیلو او دا چغې په دې دغه کې وایي دی اکثر د شپې دا چغې وایي دا خوبونه ویني باټینګل خرڅوي او ګوپي خرڅوي یا دا کلندران وي او لګیا وي چغې وایي په سوزکي او لګیا وي پیښور له باروبار او چارسدۍ له باروبار او دا چغې وایي دی د شپې هم دا لګیا وي دی د شپې هم دا چل کوي. یو ماشوم راله دی
پروس کال دلته جاویدا یو ماشوم را یو لار راوسته وی جد باندې دم واچو نو ما یو ولی وی دې ټوله شپه لګیایي د ورځې بادي خېجئ نو د شپې هم لګیایي مانجرا کاږه او دا راویلا او دا وی دا ټوله شپه په خوب کې لګیایي وی دوا وته کوي تنګ کړی وی د شپې لګیایي ټوله شپه په خوب کې دا وی د ورځې دغه کار نو چې دا کم شي تا د ورځې ستو سره مخته او د شپې دی ولید دې ته حدیث النفس وی د دې خوب هیڅ حیثیت نه وي. دریم نمبر خوب دی رؤیای خبیثه خطرناک خوبونه ډراونا خوب چې وته مونږ وایو سړی په خوب کې اور ویني سړی په خوب کې دغه شان کندو ته پروزي مرګونه ویني ګندګي ویني او دغه شان ډیرانونه ویني دا د شیطان طرف نه خوب دی دا شیطان طرف نه خوب دی. اوس د دې خوب څه حیثیت دی د دې خوب داسې حیثیت دی چې داسې خوب دی کله ولید چې هغې ته ویرولې نو دا شیطان ستا په دې زړه کې وسوسې اچوي وسوسې راته اچوي په زړه کې اوس داسې قسمه خوب چې د کله ولید نو دې کې به درې چلونه کوي دا لږ یاد ساتئ دا زمونږ د زندګۍ سره او بیا تاسو سره خو د دې تعلق نشته مونږ سره ډېر تعلق دی په ټیلیفون برته شروع شي نو د ویلو هم نه دی او داسې چل دی او داسې چل دی او دا چلو شو بیا نیمه ګنټه به په دې خوبونو موږ دې زړه شین کړه نو ما د هغې د وجې نن دا فیصله وکړه چې راشه نن دې خلکو ته د دې خبرې تعلیم ورکړه دې خبرې تربیت ورکړه چې بالفرض شا خطرناک خوب ولید څه چل به کې هغه خوب چې کله تا خطرناک ولید دا د شیطان د طرف ته دی لومبي خو به دا لومبي چل پیدا دی چې څنګه دی دا خوب ولید نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات مبارک کې حدیث دی چې کم خوب ته ویرولې تا ته پزله کې وسوسې پیدا کړې تا ته پزله کې سوچونه پیدا کړل د دې خوب بدا سے چلو کې چې قبلې ته به مخ او یوزل بوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غسل اختبلالی تو کی بیا بوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غسل اختبلالی تو کی بیا با پدریم زلوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غسل اختبلالی تو کی په عربی کې دعا بل شان د خو چون کې اکثر خلق د پښتو او په عربی نه پیږي نظر ته دا دعا پښتو کې معنا دا کوم چې یا الله د دې بد خوب د زپناه غواړم اوس رسول الله مبارک وی وره دا خبره لګوره رسول الله مبارک وی چې چا خطرناک خوب ولید دا عمل یو کو دریزل اعوذ بالله یو دریزل غسل اختلال ټکړي او دی وی چې خدای د دې خوب نه زپناه غواړم قسم په خدای رسول الله مبارک وی الله دې انسان له دې خوب نه مکمل پناه ورکړي دته به نقصان نه رسي یو چل بدا چلو دریزل اعوذ بالله دریزل غسل اختلاوی کی خبره ختمه یو دویم نمبر با اورنګزیب بجی صاحب داسې چلو کی چې دا خوب بچاته بیانې نه خطرناک خوب دی ولې د بس په دې زړه کې ځان سره وساتو اعوذ بالله چې دی وی بس د خوب پیغمبر وینا ده او د مشکات مبارک حدیث ته چې الله رب العالمین د دې هغه اثر په وګو مزمکه کې دفن کړ بس ختم شو اثر ختم نو چاته بیان او ما کو چاته دی بیان کو داغه غوبال بیا پتا خامخا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسجانا ناشته او یو سړی راغی حدیث دی مبارک وینا ده هغه د خپل مبارک او یا رسول الله داسې مجلس هم ناشته وی بیګه خو ما یو خوب ولید وی خسنګه وی خوب مې داسې ولید چې یو انسان راغی او زمانه سر کټ سر ایران کټ کو سر مخ کې دی او زه واپسیم رسول الله مبارک ولا په خلی لاس کې خو دوی چپ کدا څه خوب چاته ما بیاناو اوس کو دی زه خو تعبیر درکم خو دی کسانو کې څنګه تعبیر چا درک بس عمر شان بکی دا یاد ساتئ رسول الله بارک خبر کوم خو بار چاته بیانوي منا پی کسته بیانوي عالم ته بیانوي نو دیم نمبر دا چل دی چې په دقه خوب به د سره چاته بیانې نه چې کله ستاسو لکه وسوسه جسه پیدا کړه ستاسو لکه یره پیدا کړه بس دا خوب نه بیانې بس دقه عمل وکړه
یو عمل دا چې غسل اختلار، دویم نمبر دا چاته بیانوم، او دریم نمبر دا چې دعا وکړه چې خدای زه د دې خوب نه پناه غواړم، او څلورم نمبر دا چې لوکا خو چېرې وس دې کېږي وس، نو د خپل وس مطابق 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ 1500 چې سستا مبارک خپلې بیانه ده چې الله د دې خوب اثر بالکل ختم. دا څلور څیزونه یاد ساتئ ښه، دا چې کله ستا په زندګۍ کو نه چاته دې بیان کو نو بیا چې هغه څه تعبیر ده که هغې پسې باغه کېږي، دا به کېږي دا کشان. ګورئ حضرت یوسف علیه السلام خوب ولیده، خوب یې ډېر مزیدار ولیده، قرآن شریف کې دی. اذ قال یوسف لابیه، یوسف علیه السلام معشوم دی، پلار له راغی وی یا ابتې اے بابا جانا څه چل دی بچیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. وی بابا وینم چې 11 ستوري او یو نور او یو سپوږمۍ ټول ماته په سجده پرېوتل. یعقوب علیه السلام ولې زر راغی ښکلی خوب دی خو د چا مخکې مه بیانوه. وی چپ که بس ماته دې بیان کو خو چې څوک یې ونري. اخو مور میرانه مور هغې چې دا واورې درونو ته وي. نو یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ورته د دې څه مطلب دی؟ وایي ستا 11 رونه او مور او پلار به تا ته سجده کوي، تعبیر یې دا دی. خو چې هلته هغه هغوی واورېده نو څنګه چلی وکړه، هغه ماشوم یې راواګشته او په کوی کې ورګزار کړ او 80 کاله د خپل پلار نه جدا شو. خوب به پټ بیانې، اول خو خطرناک خوب بیانومه او که بیا بیانې نو په مجلس کې به نه بیانې، پټ په هغې سړي ته بیان کړي. نو دې ته وایي رؤیای خبیثه، علاج یې راته ما وښو دقه چلی دی. دریم نمبر رؤیت صالحه دی، رؤیای صالحه خشته خوبونه، ښکلي خوبه. ښکلي خوب څه ته وایي؟ ښکلي خوب دا ته وایي چې شنه باغونه وویني، سپینې جامې وویني، نور وویني، سپوږمۍ وویني، ستوري وویني، اوبه وویني، پی وویني وغیره وغیره، او دقه شان جنت وویني، دغه وویني، دا جومات وویني، بیت الله شریف وویني، مسجد نبوي شریف وویني. دا خشته خوبونه دي. دا چې د کله خوب کې رالل دا اعلی خوبونه دي. عالم ته بیان کا ښکلي مزیدار، هغه به راله د هغې مزیدار تعبیر لري. عالمانو نه بیا چل ورځي، ابه ستا حالاتو ته ګوري نو هغې مطابق به راله بیا تعبیر لري. نو دا رویای صالحه دي. دا چې د کله ولیده د خدای شکر پیدا کا او پی عالم له ورشه ورته وایي دقه شان خوب مې لیدلی دی، بیا راله ښکلي تعبیر وباسي. خو یو خبره یاده ساتئ چې خوب دی کله ولید نو خوب څه شرعي دلیل نه دی. اصلا چې خوب شرعي دلیل وګرځي، خوبونه ټیک د بعضې شرعي دلیل وي خو هغه زما ستا نه، د پیغمبرانو. پیغمبر چې خوب وویني هغه شرعي دلیل وي، ځکه د پیغمبر خوب دا د وحي حصه ده. د وحي یو څو حصې دي، د وحي یو څو دغه دي، د هغې مطابق وحي راځي. نو یو پکې د وحي دغه دا ده چې دا د خوبونو په ذریعه، خو هغه پیغمبرانو له مختلفو پیغمبرانو له. ابراهیم علیه السلام خوب ولیده او په خوب کې ویني یا بتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچیه ما خو بیګا خوب لیدلی دی او په خوب کې تا علالومه. اوس کو زما ستا خوب داسې وي چې په خوب کې راغی یو کس او تا ته پیغمبرم په خوب کې راغی ورته وي چې بچی حلال کا، نو خوب شرعي دلیل نه دی، بچی نشي حلالولی. څنګه چې به بچی چاړه راکاږي، دا زما ستا دپاره خوب شرعي دلیل نه دی، د پیغمبر دپاره خوب شرعي دلیل دی. نو ابراهیم علیه السلام را پاسي او خپل زوی اسماعیل علیه السلام په مرۍ باقاعده چاړه راکاږي، تاسو ولیدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف خوبونه لیدلي دي، شرعي دلیل یې ګرځولی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب دا زمونږ استاد لپاره شرعي دلیل دی چې کوم دی. او نبی علیه السلام په ژوند کې ډېر خوبونه په هغې باندې خو مستقل کتابونه لیکلي شوي دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خوب ولیده، چې خوب یې ولیده په خوب کې صحابه خپل ولیدل. او صحابه چې ولیدل نو صحابه په داسې شان باندې ولیدل چې د بعضې صحابو کمیسونه تر د دې نامې پورې وو، دا کمیس چې موږ ګورو، د بعضې صحابو کمیس د دې پتونه پورې وو، د بعضې صحابو کمیس د دې نلو پورې وو،
د بعض صحابه کمیس د دې پنج پورې د بعض صحابه داسو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولید نو داغه کمیس هغه پس راخی شو اوس په ظاهر دغه باندې کمیس راخل دا ګناه ده پیسې راخل دا ګناه ده او رسول الله مبارک چې خوب لید صحابه ته ما خو بیګا داسې خوب لیدل دي چې صحابه دا اوریدل یا رسول الله فما اولته یا رسول الله د دې تعبیر سره نبی علیہ السلام وته دا کمیس چې دا پشان د دین دی د دې مثال پشان د دین دی چا چې نامه پورې کمیسو د دین دومره مضبوطو د چا چې پندو پورې کمیسو د دین دومره مضبوطو ځکه په دې باندې عورت راځي پټواله راځي او پټواله دا سنت دی دا فرض دی نو د دین دومره او چې د چا د کندو پورې او د دین دومره مضبوطو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ټول صحابو کې د ټولو نه مضبوط دین چې هغه د حضرت عمر نو ځکه بس کمیس ځکه راځي رسول الله مبارک شریف دلیل وګرځو واقعي دا دین مضبوط نبی علیہ السلام بل خوب ولید دا باقاعده په حدیثو کې دي د هجرت پشپغم کال خوب ولید چې زه عمره ل روانه چې خوب ولید اوس د پیغمبر خوب دا شرعي دلیل دی نو صحابه ته وی ما خو بیګه خوب لیدل یا رسول الله چې تا خوب لیدل اوس عمره خو ته چې تر روانه د خدای د طرف نه حکم دی نو نبی علیہ السلام را روان شو نو یو صحابي وی زمزم بل وی زمزم بل وی زمزم نو چې صحابه راغون کول ما ته وګورئ نو سوار لسو صحابه راغون شو او تاسو د الله مدینه منوره ته بوتلی کی نو په مدینه منوره کې یو میقات د ذوالقرنیفه وته وي دا هغه زین احرام اوتل او دا هغه زین را روان شو او مکه مکرمه ته چې مکه مکرمه ته لند رو رسیدل او شپږ کیلومتره مکه مکرمه ته پاتې چې د قل کافرانو را منکل د حدیبیه په مقام باندې چې د حدیبیه په مقام باندې را منکل عمره ته پرې نه خودل چې عمره ته پرې نه خودل بهر کې زرد هغه واقعیا نه بیانو هغه کې بیا یو صلح او شو صلح حدیبیه و د کتابونو کې وای خو نبی علیہ السلام عمره لاله نه چې واپس شو صحابه ته یا رسول الله ستا خو شرعي دلیل دی نو دا ولې موږ عمره ونه نو الله ته وی الله ته ما ته حکم وکړه چې عمره وکا نو زه عمره لاله دا عمره ولې موږ ونه کړه نو الله وته ما خو ته دا نو ویلي چې صح کال عمره وکا نو بیا یې په بل کال په وم کال باندې رسول الله مبارک ما ته وم کال یادو چې عمره لاله شه نو په وم کال د هجرت بیا نبی علیہ السلام عمره لاله او عمره وکړه نو د پیغمبر خوب دا زمونږ استاد لپاره شرعي دلیل دی او زمونږ استاد خوبونه دا شرعي دلیل نه دی رؤیت صالحه دی مبشرات دی کو خپل خوب دی ولیدو بعضی وخت په تا ته مزیدار فایده راځي بعضی وخت په تا ته ډیره خپل فایده راځي چې خیبر دا یو علاقه په مدینه منوره کې زه ته تلیمه دقلت يهود سیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دق يهود سره مقابله وکړه غزوه خیبر وته وای جنگ خیبر چې جنگ خیبر وشو نو په جنگ خیبر کې الله رسول الله مبارک له ډیر لوی غنیمتونه ورکړل ډیر لوی غنیمتونه نو په هغه کې د خیبر يهوديان خزم په وینځو کې راوستي نو په دغه وینځو کې یو خزه و چې د هغې نوم و صفیه بیا وروسته مسلمانه شوې ده او زموږ مور ابیا جوړه شوې ده رضی الله تعالی عنها دا یې ونیوله نو رسول الله مبارک دا تقسیموله نو چې تقسیم کې دغه شوه نو دا د یو ډېر خشتا او خوبصورت صحابي د حضرت دحیة الکلبی په حصه کې راځي نو چې هغه په حصه کې رااله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خبر را ورسیده وی هغه صفیه خو د ډیر خشته صحابي په حصه کې رااله هغه جالي وی ولې جالي وی ځکه جالي ځکه چې هغه وی چې زه د یو ډیر لوی يهودي سړي لوروم د سردار او په یو ډیر لوی يهودي سردار باندې وادو نو خاون مم لوی سردارو او پلار مم لوی سردارو زه یو عام صحابي له ورکم نو پکارو چې دوی کې کم سردارو زه هغه له ورکړو رسول الله مبارک ته چې دا خبر رااله
نو دا د الله د طرف نه خبره وا. نو رسول الله مبارک د حیۃ الکلبی ته وی یره کوتا د تعالی د دی وین ز پیسې درکم نو ته مال راکې او بالکل به. نو نبی علیہ السلام ته واغشتا او نبی علیہ السلام ته واته او زموږ تاسو مور بیا جوړه دا وره. نو یو ځل د دې په مخ باندې یو تور نشانو د دې مخې نشانو هغه نشان د مخ نه. نو یو ځل وته دي صحابیات وستا په دې مخ دا نشان د سدي ناغي وته دا خو یو ناشنا واقعیا شو. وې دا د نن سو کاله مخکې چې زکه واده شو نو یو شپه د خپل خاوند سره یوما ناګهانه را پاسیدم او پکټ کې کیناستم دیو دې ساګانې میاشتې. وی خاوند راته وی چې ولی یو موته چې ما خو یو خوب ولید. وی ما ته وی چې تاسو څنګه خوب ولید؟ وی راته چې ما خوب ولید چې د مدینه منورې د الله نه یو خشته سور لسم سپوږمې دا روخته او هغه سپوږمې اوچتېدا نو په دې اسمان کې اوچته شو دا ټول جهان رڼا او هغه سپوږمې بیا راتلو زما په کې. وی خاون می د پخوانو کتابونو نجومی او ماهرو وی چې دا خبره اوریده یو الوړې توتاله په دې مخ وی چې په مخ دا ولی ویراته وی چې په نکاح کې او په واده کې زمای او خوبونه د مدینه ته جانان ویني دا خو ته چې د مدینه جانان به مال الله راکړي. رسول الله مبارک هغه وی زما خدا مقصد نه دی خماره ته د خبرو کړو خوب ویلو د خوب دغه الله رب العالمین سور لسکاله پدې کې تیر کړل او په سور لسم کال دا خیبر غزا شو او الله دغه بیبي د دغه خوب د وجه د محمد رسول الله او بیا داسې سپوږمۍ چې سړی ویني په خوب داسې کښته مزیدار تعبیر. نو تعبیر په بیا دي ته ګوري چې د اوقات ته بګوري سیسته بګوري داغي مطابق او خيار کس د چوي د خيار کس ډیر مزیدار کلی تعبیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی دغه د نبی علیہ السلام یو چاچی و داغي نوم ام الفضل رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام چاچی و رال رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی و یا رسول الله ما خو بیګا یو خوب لیدل اگر چې دا خوب تا مونږ ته ویلی چې بیانوم چې خطرناک وي خو دا خوب په ظلم نه زیږي خامخې تا ته ما بیګا یو خوب لیدل. وی څنګه خوب دی لیدل؟ و یا رسول الله زما په خلی نه راځي. وی خیر دی وی خیا د الله رسول بیګا ما خوب لیدل او په خوب کې مې داسې شلو کړ چې چاله مې راواغشتا او استاد د دې کلی وجود مبارک د پتون نه مې وحه هغه وخه زما غیږ ته رسول الله مبارک چې دا خوب ولید غوریده ناغه خو چاچی وته یو چاچی دا ډیر خشته او مزیدار خوب لیدل ډیر خشته خوب لیدل او ډیر بهترین خوب لیدل. وی تعبیر یاد الله رسول وی تعبیر ادا دی چې زما د بدن نتا وخرا جدا کړ نو عن قریب زما الله رب العالمین نصیب پیدا کړي بچی کوم شتنه نصیب الله پیدا کړي د دوی فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی به پیدا کړي او کم د ولادت د دیتوب چې وت تاسو وای د دیتوب چې کوم خدمت دی هغه خدمت پچاچی الله د تان علی زما د بدن نه چې دا وخرا غورځیدا دا زما د بدن بچی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت حسین چې پیدا کیږي او د پیدایش د څومره خدمت ته الله باغتانه امت قشان شو او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیدایش شکم خدمت او غو فضل دا خوب مخ یې غیلی دلو چې داسې چلو شو خدای پاکي تعبیر رستو مزیدار داسې نو زما عزت مند ورو بعضی خوبونه بداسي وي چې داغه بستا په ذهن کې بدل وي او داغي تعبیر به بدل روزي نو چې کله دغه روزي نو بیا تخپل عالم ته بیان کاغه بیرته داغي وقت او داغي اوقات او داغه مطابق بیان عالم ارسه بیا ګورا زمونږ د دې په پیغمبرانو کې د ټولو نه بهترین تعبیر چې بد خوب استناغه به حضرت یوسف علیه السلام
دا په قران شریف کې دي هغه الله سناشنا مهارت ورکو او هغه خوب په داسې رښتیاو چې څنګه باغ تعبیر ورکا قشان وو داس کنه شو چې دی خو جیل تلاله د واقعیا ده جیل تلاله خزه په الزام لګو چې د ماته لاسه چولې د عزیز مصر پر هغه ویل جیل ته ولېږي چې جیل تلاله دی په جیل کې اوسېده یو د قیدیان پکې رااله دواله د بادشاہ خاص کسان یو به بادشاہ لا او بور کولی شراب به ورکول بل به بادشاہ له روټه نان بيو دې دوالو له چا پیسې ورکړي یاره یا وته په دې روټه کې زهر واچو یا وته دې شرابو کې واچو دوالو له چا بیالي پیسې ورکړي دې شراب والا یاره د خو زما قاده دیو بوس کولو والا ساقي چې کوم زه خپل بادشاہ سره دا چل نو او ډوډۍ والا وی راشه پیسې دی واچو او بادشاہ ته پته ولګی چې دوالو سره داسې چل شوی دی دوی ته آفر شو بس دواله رونی چې دواله رونی ول دواله په جیل کې ورواچو چې دواله جیل کې واچو جیل کې پراتو یوسف علی السلام سره ناګهانه یو شپه دوالو کو بوډی یو راغی او یوسف علیہ السلام ته ګور رمزی بجی شه دا په قران کې دی ګوري او کنه ګور اصل چې دا سره څنګه ما دا په قران کې دا واقعا ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا یو ولا راغي زخلګیا یم د انګورنا شراب نه چونکو خوبینو په خوب کې د انګورنا شراب نه چونکو وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزه تاكل الطير منه ابل ولراغوي ډوډۍ مارې ما خو په سر می ډوډۍ پرتی دی او د ډوډو نه لګیا دي مارغان لګیا دي ډوډۍ تختې نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين اله موږ له دې تعبیر راکته خو ډیر نیکوکار انسان خو ټول شپه الله ته ولاړې یوسف علی السلام وتوی وی دا څه چل دی چې اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب اتاكل الطير منه دا کوم چې لومبي دي نو دی لومبي پزله کې ستا د بادشاہ د قتل اراده نه وتا به الله خلاص کی او دا بل چې کوم د قتل اراده و په د ثابتيږي نو ددنه چې دا روټو نه چې دا مارغان او دا روټې تختولي دا سړی به پسولې کیږي او دغه شن چې پسولې شي نو مارغان به ددنه دا غوخي تختي ایو وتی دا هماره ته دروغ یو کو دروغ دی او کو دی رښتیا به اوس داسې کیږي او ماکشانو شو ایو خلاص شو او هغه بری پسولې کو هغه غوخي دغه شن مارغان بیا باچا خوب ولید بادشاہ خوب ولید دا په قران کې دی بادشاہ وی خوب ولید چې د قشات و واغانی دي سربي واغانی دي او هغه و واغانی کمزوري واغانی لګیا دي خوري یلکه دا خوب مې لیدل چاته پتا نه و ناګهانه وکاله یا نه کاله پس شرابي استاد ته پته ولګی چې او کنه یو سړی دی خو ډیر خولي خوبونو تعبیر وکړي یوسف علی السلام راوست او باچا وتی دقه شان چللی خو داسې چللی چې دا تا کمی و سربي غواګان ولیدي دا به زمنګ په دې ملک به الله وکاله داسې پر اخیرا ولي چې دا ټول ارس غنمان او جوار دا به ټول روخي او بیا به وکاله قات راځي نو تدا سے چلو کا چې دا کم لومبي وکاله دي خو زبردست ذخیرون دي زیو کا موږ په بیا وکاله تیر کو او ما قشانو شو وکاله قات راغه وکاله الله پر اخیرا واس نو تعبیر په لحاظ چې دغه نو عالم ته بدا کې نو ګوره دي کې اوقات ته بګوري زمونږ د دین یو عالم او بیا په دې د امام مالک نه پس ترنن وخت پوری چې د تعبیرونو بادشاہ کم دی بادشاہ نو هغه علامه ابن سیرینو هغه الله زبردست د تعبیر یو ملکه ورکړو دا مور تاسو ته آسان کار ته کوم آسان دا یو کتاب د تعبیر الرؤیا ملاوی کی هغه تعبیر الرؤیا والے د الف نراواله تر دقیق اور کې ستاده ژوندۍ څومره خوبونه دي دا ټول تعبیر پاره کې تعبیر الرؤیا وته دا غلم الله نو هغه اوقات ته قتل دا څه چلو شو یو کس ولا راغی و یره جما بیگا په خوب کې اذان کو ویخه غزبی دا څه چللی چې بیگا د خوب کې اذان کړی نو عن قریب په پغلا کې ګیریږي او لاس په کټکی اذان کول دا کول دا غدي دقي وخت کې ول یو بل کسراغوي بیگا می خوب لید اذان می کوي الله به حج لبو شاګردان وترالو استاد دا څنګه چل دی
یو کسوی چې بیګا می خوب ولې د اذان می کو ناغت ادوی غلاب کې او پخلا کې بغیریږي او شرمېږي بلاس پرند کټي بل لراغي اگر ته وی چې ما بیګا اذان خوب کې کوتا وتی چې حج نه بزي بیاو وی دا ولي وی دوالو یو شان خوب لیدل خدا کم سړی چې ما ته وی چې بیګا می اذان کو او دا لاس ټکټ کیږي دا بد عمل دی دا نیک عمل نشته موږ نه کوي روزه نه نیسي بد عمل دي نو دی کو اذان کوي کنه نو بد عمل سړی کو اذان په خوب کې راغی نو دا د چې دی په دنیا باندې شرمېږي دی شرمېږي نو دی باغلا کوي او پای کې به شرمېږي لاس پتی کوي وی دا بل کسنی او دا ځان متعلق الله په قران کې واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاعلان کا اذان معنا اعلان چې حج لرازه دا سړی نیک ته الله به حج بوزي او مکه شانو شو دا بل سړی لاس کټ کو دی خدای پاک څخه د پس حج ولی اوقات ته ګور اعمال ته ګور اوقات ته وګوري دی علامه ابن سیرین یو کسراغه پګرمه کې چې پګرمه کې ولا راغی وی چې بیګا مې خوب لیدلی څنګه وی کوټه دا کوټي کې کټ او دا کټ دلان دی اوړې دی اوس وینم چې اور باندې هغه وته یاله سر لار شدا کوټه را پروزي واقعا چې لار کوټه را پریوا بل کس ولا په یخنه کې راغی وی چې بیګا مې خوب لیدل څنګه وی دا کټ دلان دی مې اور بل او چې دا کم کټ دلان دی اور بل دی د قلان دی تو ګور خزانه به پرته چې خو درا پاسې دا وې کته د خزانه پرته هغه تی دا څنګه چلي وی اوقات ته ګوره په ګرمه کې اور څه شي دی ګرم دی سړی دې ځان تک او په یخنه کې اور څه شي نزدیکی زمون جاوید افریدی صاحب د پیخور نراغلی دی یو افریدیو داغه پاسه افریدیان ډیر ښه خلک داغه چر تپلار مجلس کې نه سودا سیخنی وا ناغه پلار ته وی هغه مرګ ته وی کوی آباد خدای بخری نی ورته بنا دغه په یخنه کې خور نعمت دی تاسو ګورئ نه تر څو بل صادرونه ولی د اور درا پاسه نه نو یخنه کې نعمت دی او ګرمه کې څه شي دی ګرمه کې زحمت دی اوقات ته بګوري داغه اوقات بهر کې خبره مقصد می را دی چې دا وګونه ژوندۍ کې راځي خشته خوب دی علماء ته بیانوانی کانو خلق ته بیانو بد خوب جوړی دا رته میلون به داغه خوب ردم او چې دقه چل وسره کوا قسم بالله کو پتا باندې زرا برم اغا صدقه رااله او دریم نمبر خبره ده چې خوب به دروغ نه بیانې چې چاته لګیاي دا قصد داغه دا کيو دا من تم باندې خلک راشي دا قصد بلګي بیګا خو نو او کې لیدلې او دا چل او دا لیدلې نه وي دا یاد ساته دا ګناه کبیره ده دا بغیر توبې نه معاف کیږي او بل وره د قیامت پورس چې دا چا دروغ خوب چاته وي چیرې بیګا می تدا سې لیدلې او دا دروغ خوب بیانې قسم په خدای د ترمذی شریف حدیث دی چې چا دا چل او په ځان له جهنم کې ځای پیدا دویم نمبر وره د قیامت پورس و د قیامت حشر په میدان کې الله رب العالمین به سر کی چې تا د پلان کی خو هغه د دروغ ویل دي نو ولا به د غنم دانه ور کی د غنم دانه او الله به د غنم هغه دانه جدا کی شابه دا به واپس یو شان جوړول ولا خدای الله زوته به څنګه جوړ شي ماچی او بیا یو شان جوړه دا چرته وي د غنم دانه به ولور د غنم دانه خو اول ته پلاس کی نیوی نشي بیا به یو شان څنګه شي الله وی دا هغه پوری به جنت ته نزي چې رسول دا چلل نو سلورم نمبر د خوب په دغه بچاته دروغ خوبونه نه بیانوي او بیا دې خوب کې شپږم نمبر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نو یاد ساتي چې پیغمبر علیه السلام په خوب کې د پیغمبر علیه السلام وینا ده من رأى فی المنام چې ز په خوب کې ولید نو د ز په رښتیا په خوب کې لیدل ځکه فانه لا يتمثل به الشیطان شیطان زما په شکل باندې ځان نشي چې رسول الله مبارک په خوب کې د په حقیقت کې او ډېر دا د خوشبختی خبره ده دا د نیکبختی خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې الله په خوب کې ډېر داسې خلک شته ډېر داسې خلک
چې د الله لیدلی او د الله رسول الله تاسو سما په تیر جمعه کې ویلو دا لیدل نه دي لکه څنګه چې دا عام شکل خدای پاکي پس نورانیت او پس انوارات باندې خپل ځان اوخی او دا کړی دي علماء. ما تاسو په تیر جمعه د امام احمد ابن حنبل خبره کړې نو دا مې راته د خوب قسمونه بیان کړل. بل چې خراب خوب دی ولې د څه چل بکې کولې خوب دی ولې د څه چل بکې بیا چې خوب بچاته بیانې او بیا درو خوب چې دی د ټول تفصیل مې راته بیان کړ. دا پورا په دې باندې عمل کوي. بل دا چې هر چاته خوب بیاو بل خو یو خدای چې ماته ما بیان ځکه دا خوب تعبیر نشم ورکولی ځکه راته ځکه دومره پیغام نه ځکه دا اکثر ټلیفونونه مو اکثر دا نه چرته پی عالم ګورید چې بزرګ عالمي عمر يم زیاتی داغه تجربه زیاتی هغه تا خپل خوب بیانوي چې کم خشته خوبي او کو خراب خوبي دا مرګري رستورال بیا راته یو ځل داغه ورکوم کله چې خراب خوب وینولې دي زویولې دي یعنی درونه خوب يرندو کې خوب دی ولې سالور کارو کرته مخکې بیان کړ بیا راته بیانوم یو خدای چې فورا را پاسه کروټ بدل. دیم نمبر دا دی چې کوی چې نه زرد دی نتیجه دا کوم نو را پاسه قبلی ته مخکا او یو زر و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې صلی الله علیه وسلم بیا درې ځله بدا. دریم نمبر بدا چلو کې چې دعا به خدای ز پناه غواړم د دې خوب چې دا کم خطرناک خوب مولید او سلورم نمبر دا چې چاته به بیانې چې یاره بیګا دا چلو شو دا چل میو کو دا چل میو کو او پنځم نمبر دا دی چې د خپل وس مطابق لګه صدقه ورکا خدای پاک په دې خوب اثر کړي. الله دې مونږ او تاسو خشته خوبونه د بیت الله دیدار د رسول الله مبارک د روزي دیدار او داغه خوب پیغمبر دیدار او د قشان د الله دیدار او د نیکانو بزرګانو دیدارونه دی الله نصیب کړي او د خراب خوبونه دې الله ساتي او داغه د اثرات درود شریف وایي. د مدثر لور بیمار ده دعا ده وتوکل الله دی ول صحت او عافیت ورکړي او دا زمون مرګري دی عبدالحمید جان هغه بیمار دی بالکل دعا وته دعا کې الله زمون په حال باندې رحم وکي الله زمون ګناهونه معاف کړي فل رحم او فضل او کرم الله باندې وکي الله د هر قسم آفات او بلیات او مصائب او د جنگ جګړو نه الله ساتي. الہ العالمین هم د خراب خوبونو نو ساتي خشته خوبونو الله د خوب پیغمبر د دیدار نصیب کړي دوالو جهان او خیرم نصیب کړي دوالو جهان او شرم محفوظ کړي. څومره دوستان چې راغلي جمعه ته ډیر بار د ملمانه راغلي دي الله دا قدمونه پته لدنه کې واچي دوالو جهان خیری نصیب کی. څومره بیماران چې دی هغه ورونو کې د هسپتالونو کې الله ټول له صحت ورکړي. زمونږ یو مرګري د ډېر خمرګریم دی د بادر شیرزوی د عبدالحمید هغه بیمار دی دعا وته کې الله غل صحت ورکړي. بل د قدم مدثر لور بیمار ده الله دی ول صحت ورکړي. نور څومره تاسو زمون بیماران دي ورونو کې د هسپتالونو کې زم لګ بیمارو تاسو ته پته لګیدلې وا الله موږ له ټول له الله صحت ورکړي. څومره مردگان د اسلام وفات الله د ټول مغفرت نصیب کړي. څومره بی اولاد دی الله ول نیک عمل اولاد ورکړي. څومره نارینه اولاد او دا دعا کې پچا د چا قرضونه وی الله د قرضونه اخلاص کړي. الہ العالمین زموږ استاد د حلال او رزق فراخ کړي دوالو جهان خیرم نصیب کړي او الہ العالمین هم د هر قسمه دینی او دنیاوی دوالو پریشانونه الله محفوظ کړي. دوالو الہ العالمین هم څومره ټینشنونه دي څومره ډیپریشن دي د مریضان دي الله دې ټول له صحت او کامله ورکړي او الله دې زموږ استادو د خیر او د عافیت نه ډک